صحابي راغی بر قربان د صحابهونه وی د الله حبیب وی د بیبي حق راته وخایته د ښځې څه حق دی د ښځې حق آسان دی ښه نبی علیہ السلام ورته وی چې څه په خپله خوري هغه به په ښځه خورئ ښه نو داسې نه چې ته بار په یو هوټل کې ډوډۍ خورې کله په شیراز کې او کله په بل کې کله په بل کې او ښځې نه په کور په ساګ اوړه ډک کې ښه نو دا د بیبي حق ضایع کو ښه چې څه په خپله خورې هغه به په بیبي خورئ نو چې ته یې هوټل کې وخورې چې هغې له کور ته راوړه ټیک ده وی چې څه په خپله اغوندې هغه به په هغې اغوندی چې څومره طاقت دي د هغې مناسب به جامه ورکړي ټیک ده وی په مخ به یې نه وښې ښه په مخ به یې نه وښې او کنځلې به ورته نه کوي د مور او پلار کنځلې به ورته نه کوي ښه په مخ به یې نه وښې د مور او پلار کنځلې به ورته نه کوي دی ورته زر وی پلار دې داسې و مور دې داسې وه او او داسې و ځکه یې تا له لور درکړه که نه تا له لور درکړه ته ځکه نن هغه کنځې که نه نو دا ټیک خبره نه ده ښه نو د بیبي حق آسان شو که نه څه خورې هغه پې خوروه څه اغوندې هغه ورته اغوندوه په مخ یې مه وښه او بدې ردې ورته مه وایه مور او پلار وله مه یادوه ښه بس دا د بیبي حق دی اوس بیبي وایي د خاوند حق څه دی نو زه وایم بیبي د خاوند حق خو ډېر زیات وایي څومره دی وایم بیبي نشم بیانولی وایي بیان یې که وایم نشم بیانولی وایم زه به تا ته د خاوند په حق کې یوه خبره وکړم د دواړو جهانو سردار صحابو تو فرمیل وی که په شریعت کې سجده جایز وي او ما چاته ویلی وی چې بنده دی بنده ته سجده وکړي لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به ښځې ته حکم کړی و چې ته خاوند ته سجده لګوه که دا سجده جایز وی نن به ښځو خاوندانو ته سجده لګوله بس ښځه دې د دې نه حق معلوم کړي د خاوند که سجده جایز وی نن به تا خاوند ته سجده لګوله که سجده جایز وي دا ښځې خو خبر نه دي حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله ټیک شو خاوند اجازت نشته د ووتله زر زر واپس راشي وي خاوند مې نه دی خبرو ما غم خاده وکړه تا غم خاده وکړو خو ځان ته د آخرت لوی پیټې دروند کړو پیټې نه خو نه خبر چې ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله دا څنګه قدم اوچت کی دقه ځمکه پې لعنت ووي اسمان پې لعنت ووي او د اسمان منځ کې چې څه مخلوق دی پې ټول لعنت شروع کی دا ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر وتلې روانوي دا په لعنت کې ډوبه روانه ده ډوبه ډوبه په دې حالت کې ولا خدای مرګ نه راولي ښه ډوبه په لعنت کې روان دا څه مخلوق د انسانانو د پیریانو نه علاوه دا ټول په دې ښځه باندې لعنت رالیږي دا ځمکه باندې خپک دی او هغه پې لعنت وایي اسمان د لاندې تیریږي او اسمان پې لعنت وایي چې د خاوند د اجازت نه بغیر وځي بعضې قوتي خاوند غریب راشي یو کور کره غږ کوي بل ښځه په تاسو کره نه راغلي دا ته پرش نه کوې ځکه دې حال ته ورسېدې که نه ښه پرش کوه لږ ډېر ښه یروه را یروئ دلته خو به رواج پته نه لګي خو ورو ورو رواجونه بدلېږي واده 3 ورځې که نه لول به دې ښځو یوه جوړه واده له جوړوله ټیک وه اوس وایي 3 جوړې به جوړو ته وایي دا واده ښه وایي نه که نه 3 ورځې نو موږ وایي ته به ولې 3 جوړې اغوندې وایي نن چې یوه واغوندمه نو دې کې خلکو ولیدم زنانه و که نه سبا بله اغوندمه چې کومه کیدۍ م لیدلې وایي دا جوړه یوه جوړی ونه ته د خاوند باندې ترس نه کوې دا ستا د خاوند د وجود نه خوله وتلې ده او دا هغه پیسې دا ته څه وایې ستا خاوند غرمو سېزلی دی او تا له یې دا پیسې راوړي ستړه کې ترس نشته چې دا ولې ته په 3 جوړو والوځئ نو بله ورځ به بله جوړه واغوندې وي دې کې پرون خلکو لیدلی یم لکه ته ورته داسې ووایې چې دا ښځو ته لیدې پرون نو څنګه چې دا جوړه لیدلې وه نو داسې ته هم لیدلې وې که نه نو خوښه دې نه ده چې نن یې راله یوه ښځه ولیده او سبا راله بله ښځه وینې او بله ورځ راله بله ښځه ویني څومره مزه به کوي دا به وایي چې نه بس یوه جوړه پوره ده خو دا نورې کیسې مه کوه که نه ښه چې جوړی لیده نو خو ته هم پرون لیدلې وې نو ښه نه ده چې نن نوې جوړی او نوې ښځه راله ویني سبا راله بله نه او بس 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 ښه بس نو پرش پې لږ ډېر کوئ ښه چې برابر یي ښه صحیح ده که نه هسې یروئ ما به هر صورت نو هغه ښځه خپلې لور ته نصیحت کوي وی د خاوند به د سترګو خیال ساتي که په دې 3 خبرو ښځو عمل وکړو او د خاوند سره اختلاف راغی زه به جرم ورکړم وی د سترګو به خیال ساتي وی د سترګو خیال یې څه دی وی هر ټیم ورته ډولی ګرځه ښه چې دې تا ته وګوري او تا دا نوي کپړې او بس دې به نه خفه کېږي ښه دې به خوشحاله دې به خوشحاله
نو چرته د سارو هغه د سارو کار چې کوي نو چرته به د غوښانو هغه جامې اغوستي چې د کور کار کله به دوپټه یو شاني او کله به بل شاني نو خود به خاون خپوي وی د سترګو خیال ساته هر ټیم ورته ډولۍ ګرځه وی ښه د پوزې څه خیال دی وی هر ټیم خوشبوی لګوه چې دې پوزه راکاږي چې تا ښایسته عطر لګولي ښه وی ښه وی د غوږونو یې څه خال دی وی داسې خبره ورته مه کوه چې په غوږونو یې چپه ولګي نو قصه ختمه شوه که نه چې هر ټیم ډولۍ ګرځي او عطر یې لګولي او داسې خبره نه کوي چې ستا په غوږونو چپه ولګي دا خاوند خدای والی دی چې دی به هسې بېسه په ښځه راباندې کوي نه مړه داسې هسې بېسه هم نه وایي که نه ښه به هر صورت بیبي د ژوند بهترین ملګری دی دا همسفر دی دا د ژوند ملګری دی او بیبیانو ډیره قرباني ورکړي نن د واده دی که نه ټیک ده تاسو ته پته ده شکر دی چې خبر یې نن د واده وکړو د قرباني ورکړه که ښځې ورکړه تاسو وایئ چې دو ورکړه مړه علما یې راغوښتي دي ټینټونه یې لګولي نه مړه دا قرباني ده قرباني ښځې ورکړه پلار چا پرېښودو ښځې مور چا پرېښوده ښځې رونه چا پرېښودو ښځې قبیله چا پرېښوده ښځې کلی پاتې پلار پاتې او مور پاتې ګوره ستا کلي ته کلی وایي ستا پلار ته پلار وایي ستا مور ته مور وایي ستا جیداد ته جیداد وایي ستا کور ته کور وایي ښځې نه چې خلک تپوس کوي چې د کوم کلي دا د خاوند کلی ښیي کو خپل کلی ښیي د خاوند کلی ښیي ښه دا بیا هر څه پرېږدي او دا دومره قرباني وکړي او د خاوند نه راشي نو د ښځه چې قرباني وکړي نه د دې به خیال ساتو دا به داسې په معمولي خبرو به دا رښتې نه ورانو ښه د دواړو جهانو سردار کور و یوې زنانه غږ وکړ چې غږ یې وکړو نو هغه غږ بلکل د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان خو وفات شوې وه او غږ بیخي د هغې په شانې و نبی علیه السلام چې غږ واورېد جو په جړا شو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د دواړو جهانو سردار په جړا ولید دا اوښکې په مخ را روانې ما د الله حبیبه ولې جاړي وی چې دا اواز را باندې بالکل د خدیجې په شانتې ولګېد ما چېرته خدیجه مې په وره راننوتله ما چې خدیجه مې چېرته په وره رالاله ګوره بیبي خدیجه وفات کله ده نن هم د امام الانبیا د سترګو نه اوښکې بهي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما په چا غیرت نه دی کړی سوا د بیبي خدیجې نه چې دا به نبي علیه السلام په مخه یادوله په مخه ما ورته ورځ وی چې دا خو یو بوډی ونو ته په مخه دا بوډی یو زوته یې ما ته وی چې عایشې رضی الله تعالی ته حافظه یې ته عالمه یې ته فقیه یې ته ډېره لوړه یې خو بیبي خدیجه وخه عایشې ما نه به نه خفه کېږي بیبي خدیجه به زه یادوم د مرګه پورې بیبي خدیجې په ما باندې د ټولو نه ړومبی ایمان راوړی دی ته بیبي خدیجې نه زما اولاد دی بیبي خدیجه زما سهاره وه زما تکیه وه زما تسلي وه زما ډاډو زما ډډه وه ډډه ما بیبي خدیجې ته ډډه وښلې ده د مرګه پورې به زه بیبي خدیجه یادوم د مرګه پورې او چې سالن به یې پوخ کو بیبیانو ته به یې وی د بیبي خدیجې ملګرو له دې را سالن ووسه د بیبي خدیجې ملګرې له دې سالن ووسه ما ته بیبي خدیجه مخې ته کی بیبیانو سره به یې دومره ښکلی ژوند تېروه